Bismillahirrahmanirrahim. What is econometrics? Econometrics اصل کې دا د دوه لفظونو نه جوړ دی چې یو د econo او بل د metrics. Econo mean economic او metrics mean measurement. Economic measurement دا د تحت لفظي معنی ده. ولې د definition ته کوم وګورو. Econometrics is the application of economic theory using mathematical, economic and statistical tools. دا د اقتصادي تیوري د عملی کولو د پاره د اپلای کولو د پاره د اکونومیک اقتصاد ریاضي او احصایه د دې درې واړو یو کمبینیشن او دا درې واړه سره یو ځای شوي دي ترڅو د اقتصادي پدیدو ترمنځ اړیکه تخمین کی یو یا کم اقتصادي تیوری دا یا هایپوتیس فرضی دی دا ټیسټ کی او کله چې د دولتونه یا بزنس دغه لپاره پالیسیانې جوړیږي د دغه پالیسیانو ارزونه وکړي. اوس کوم اکونومیک تیوري دلته وګورو نو دا د کوچنی اقتصاد یو تیوري ده ډیماند تیوري ورته وایي او که ډیماند تیوري دا وایي که چېرته قیمتونه د یو جنس قیمت ښکته شي په مقابل کې د هماغه جنس دپاره تقاضا جګیږي مطلب نیګیټیو ریلیشنشپ دی. یوه خبره وه یو عالم وکړله لاړه په مخه یې ښه شو خو د دې خبرې دپاره نومریکل پروف نشته دی. د دې دپاره چې دا نومریکل دا پروف شي ثابت شي نو د دې دپاره اکونومیټرکس دوی راپاسېږي او د دې دپاره یو ماډل تیاروي او بالاخره دا پروف کیږي. ګورئ که اوس موږ همدغه پریویس مثال ته وګورو نو د اکونومیټرکس داسې نه ده چې یو دم رامنځته شوی ده بلکې دوی څه سټیپونه مخکې نه پاس کړي دي. څه مطلب دی؟ مطلب د خبرې مې دا ده چې اوس ګوره یو فرضیه وه یو عالم وړاندې کړله نو هماغه وخت کې بیا داسې یو څوک چې هغوی په اقتصاد هم پوهېدل او په ریاضي هم پوهېدل راپاڅېدل او دې دپاره یو ماډل جوړ کړه یوه معادله یې جوړه کړله. اوس ګوره دې ځای کې وای مساوي کېږي بیټا صفر جمع بیټا 1x نو همدقه دا کومه تیوري چې مخکې مونږ وویلې دې دپاره یو ماډل جوړ کړه میتھمیټیکل اکونومیک مطلب دا هغه څوک چې هغه په ریاضي هم پوهېده او په اقتصاد هم پوهېده او دا کومه تیوري په دې شکل ولیکله چې وای مساوي کېږي بیټا صفر جمع بیټا 1x. دلته وای دا ویریبل دی متغیر دی خو کم متغیر دی کم متحول دی تابع متحول دی. بیٹا صفر او بیٹا 1 بیٹا صفر اصل کې دا ثابت عدد دی. دی بیٹا صفر او بیٹا 1 دی دواړو ته پارامتر هم ورته وایي ضریبونه ورته هم وایي د ایکس او دا بیٹا صفر ته دیتا پښتو کې یو لفظ استعمالیږي پاتوشنی هم ورته وایي. دا چې پاتوشنی څه مطلب دی دی باندې انشاءالله نیکسټ کې بیا موږ د دې ایکسپلینیشن کوو او بیټا صفر ته دیتا انټرسپ هم ورته وایي او ایکس دا هم متغیر دی متحول دی خو کوم متحول دی دا آزاد متحول دی خپلواک متحول دی. دا د هغه ریاضیکي معادله ده. خو ګورئ موږ چې کله په اقتصاد کې کومه خبره کوو موږ وایي که نور عوامل ثابت وي چې کله د یو جنس دپاره چې کله د یو جنس قیمت ښکته کېږي تقاضا ورته جګېږي خو موږ وایي په شرط د دې چې نور عوامل ثابت وي. نو اوس دلته سوال دا دی چې نور عوامل خو هېڅوک نشي ثابت ساتلی نو لهذا دغه معادله دا هم هغه د وخت چې کومه تقاضا وه هغه یې پوره نه شوه کړلی خو یو سټیج و چې را یې وایغسته او دغه معادله چې کوم مخکې ویلو دا نیگیټیو ریلیشنشپ لري
او نیگیټیو ریلیشنشپ نه مطلب دا دی چې دلته بیټا 1 دا موږ سره کوچنی دی د صفر نه. نیگیټیو ریلیشنشپ نه دا مطلب دی که قیمتونه ښکته ځي نو تقاضا پورته ځي، اپوزیټ ډایرکشن. خو یو شی باندې تاسو باید پوه اوسئ په ریاضي کې چې کله دلته موږ بیټا 0 یا بیټا 1 پیدا کو، فرض که 2 د بیټا 1 د چې کوم قیمت راغی 2 په ریاضي کې هم دغه 2 د دې مطلق قیمت دی، نه ډېرېدی شي نه کمیدی شي. دې ته ډیټرمنسټک وایي. ولې په اکانومیټرکس کې بیا داسې نه ده. ګورئ مخکې چې ما څنګه یادونه وکړله چې ریاضیکي ماډل چې کله جوړ شو نو هلته کې موږ ویلي چې په اقتصاد کې چې کله یو تیوري وړاندې کېږي نو هلته دا خبره کوو چې نور عوامل ثابت وي، او نور عوامل خو ثابت کېدلی نه شي. نو ماغه او دغه نه بعد بیا اکانومیټرکس چې کله ایجاد شو نو د اکانومیټرکس چې دا نور عوامل ته د یو نوم ورکې او دا ورسره جمع کې. دا یو اصل کې دا ایرر دی یا په ساده اصطلاح نور عوامل دي. خو د اکانومیټرکس ماډل او د ریاضي ماډل په تفکیک باندې باید موږ سره پوه شو. ګورئ په اکانومیټرکس ماډل کې دا وای دا هم متحول دی، متغیر دی، خو تابع متحول دی خو معلوم دی. ولی په ریاضي کې هلته مجهول و معلوم نو. دلته بیټا 0 او بیټا 1 د ده چې کله جواب راوځي نسبت هغه ته، مثلا د ده جواب راووته 2 نو دا 2 مطلق 2 نه دی. هلته ریاضیکي ماډل کې موږ ویل چې دا مطلق 2 دی، ولی په اکانومیټکس ماډل کې دا مطلق 2 نه دی بلکې دا یو تخمین شوی دی، اټکل شوی دی. نو ځکه دغه ته ستخستک ورته وایي. هلته ورته موږ په ریاضیکي ماډل کې ډیټرمنسټک ویلې، دلته ورته ستخستک وایي. او جمع یو نه مطلب دا دی چې دا نور عوامل ورسره جمع کړی دی. اوس ګورئ کله چې دا بیټا 0 یا بیټا 1 دا زمونږ تخمین شوی شو، اټکل شوی شو، نو دې دپاره دلته داسې یو علامه استعمالیږي ته خوله دار وایي. مطلب دا تخمین شوی دی. نو کله چې د معادلې ښي طرف دا تخمین شو، اټکل شو، مجرد د معادلې چپ طرف دا خپله دا هم اټکل کیږي، دا مطلب تخمین کیږي، هغه مطلق عدد نه دی. نو بیا دې خوا هم دغه علامه ذکر کیږي چې دا خوله دار نه مطلب دا دی چې دا استیمیټ شوی دی. مطلب دا عدد چې دی دا مطلق عدد نه دی او استیمیټ شوی دی. نو بل لیسن میں انشاءاللہ تعالی بل ویډیو کې بیا دغه کو چې تر څو دغه ویډیو دغه نشي اوږد نه نشي.